د کابل ښاروالۍ له لوري په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د سړک جوړونې د یو شمېر بشپړ شوو پروژو په اړه د کابل نوی انځور تر نامه لاندې نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال مولوي محمد خالد سجستاني وویل کابل ښاروالۍ د یو مسؤل او د ښاري چوپړتیاوو وړاندې کوونکې ادارې په توګه د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو او د ښاریانو د ستونزو د حل په برخه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نوموړي د غرض زیاته کړه کابل ښاروالۍ تر اوسه پورې سلګونه زیربنایي او ټولګټي پروژې چې ډېری برخه یې د سړک جوړونې پروژې تشکیلوي بشپړې کړي دي او نن یې د انځور له لارې نندارې ته وړاندې کړي دي. شهرواری کابل در 3 سال حاکمیت نظام شرعی امارت اسلامی توانسته است که دهها سرک را اسفالت نماید. به طور عمده به اقتصاد افغانستان، به اقتصاد شهر کابل و هم به محیط زیست شهر کابل کمک بسیار ارزنده کرده است و هم سهولت رفت و آمد به مردم عزیز شهر کابل شده است. په دغه غونډه کې د ګڼو وزارتونو چارواکو او یو شمېر نورو ګډونوالو ګډون او خبرې وکړې چې د ښاري خدمتونو وړاندې کولو او د سړک جوړولو په برخه کې د کابل ښاروالۍ فعالیتونه وستایل او له ښاریانو او ادارو یې غوښتنه وکړه چې له کابل ښاروالۍ سره د ښاري پلانونو د پلي کولو په برخه کې همکار ووسی. همه ادارات امارت اسلامی واسه توان خود کوشش دارند در امو بخش کاری خود یک شکوفایی بیارند، یک تزیین بیارند، یک زینت آرایش خوب برای هموطنانشان بیارند که من جمله ښاروالي کابل است. یو دا چې تاریخ لیکنه دو، یو دا چې تاریخ جوړونه دو، دا فرق لري. الله دې وکړي چې موږ ټول مشران هر یو مسؤل په خپل مقام یا په خپل اداره هغه که غټ وي که وړ وي په هر اندازه وي چې کوم مسؤلیت ورته سپارل شوی وي نو الله پاک دې موږ ټول مشرانو نه داسې خدمت واخلي چې هغه خپله تاریخ جوړ کړي. په دغه نندارتون کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ګڼ ښاریانو هم ګډون کړی و. ګډون کوونکو ښاریانو هم د کابل ښاروالۍ وروستۍ هڅې وستایلې او له کابل ښاروالۍ یې وغوښتل چې دوی دې د ښاري نظم او ښکلا په پار ټولې هغه پروژې پلي کړي چې په پلان کې یې لري. نقشه های انکشافی سرک های القوی با وجود آوردن که ما خوشم از شهر کابل که میخواین که وطن ما تو را در راستای پیشرفت وطن ما تو در راستای خوبی خوشکفایی و سرسبزی افغانستان میاندیشند. ما از شهر کابل خواهش می‌کنم که سر کوچه هایی که همین مناره ها یا کوچه های شهر کابل باید پاک باشند. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون د کابل ښاروالۍ د خپرونو او عامه ریاست له لوري په زرنګار پارک کې پرانستل شوی چې په کې د سړک جوړونې د 100 پروژو انځورونه نندارې ته وړاندې شوي دي.